ګرانو قدرمندو کتونکو دا وخت عطاورحمان خان ستاسو په درانه خدمت کې د ملاکنډ ټي وي په شیشه باندې یو ځل بیا حاضر شو. نن مونږ راغلي یو په تحصیلي ادینځی یوسي خانپور سیا بل یو خصوصي سایټ ته چې دا هم د جنت نه څه کم نه دی. د دې د ښکلاګانې به تاسو ته نن د ملاکنډ ټي وي په شیشه باندې ښایو. مازدیګر دی، ډېر ښایسته غونته کې او سوانه غونته کې موسم دی. د وطنوالو دپاره، د مسافرو دپاره د ښایسته ویډیو زما له طرفه تاسو ټولو ته ډالۍ خوندونه او مزې ترېنه واخلئ. دا وخت را سره په پروګرام کې زما خوږ دوست زما رترز امتیاز خان موجود دی. د ده سره به خبرې اترې کوم چونکې دی اوسه پورې د کیمرې سترګې ته نه دی مخامخ شوی. ده ته ډېره زیاته مشکل دي خبرې کول، خو بیا به هم کوشش کوم چې د ده سره یو دوه درې خبرې وکړم. امتیاز صاحب تاسو ته په پروګرام کې ډېر ډېر سلامونه او هرکلی وایم. ډېره مننه. دا راته ووایه چې د سیا دا څونه ښایسته علاقه ده، په دې باره کې دې څه خیال دی؟ جی علاقه خو ډېره ښایسته ده، خو دې د روډونو ضرورت دی. دې د حکومت لږ خیال وکړو نو زموږ د علاقه مخ په وړاندې روانه شي. ډېره مهرباني، ډېره زیاته مهرباني. قدرمندو کتونکو دا وخت را سره په پروګرام کې یو نوجوان موجود دی، د هغه سره خبرې اترې کومه. راځئ. السلام علیکم شیراز علم صاحب. وعلیکم سلام. جی ډېره مننه. شیراز علم صاحب دا راته ووایه چې په پروګرام کې تا ته ډېر ډېر هرکلی وایو او ډېر ډېر سلامونه وایو. مننه جی. دا راته ووایه شیراز علمه چې د سیا د تاریخ په باره کې به کتونکو ته څه پیغام ورکوې؟ جی سیا خو ډېر مشهور ځای دی. د پروګرام چې کوم زموږ جوړ شوی دی دا د ښکلا په جوړ شوی دی. پروګرام د ښکلا په دغه باندې جوړ شوی دی. خلک معلم جبې کالام او نورو علاقو ته ځي. دا هم دغه معلم جبې او کالام نه څه کم نه دی، خو بلکې دلته چې کوم هغه دی د کم کمی دی د سهولیاتو هغه دلته نشته. په معلم جبې کې چې کوم دی نو کالام کې هلته چې کوم دی نو دا سهولیات ډېر زیات دي. خلک هلته ډېر ځي د سهولیاتو په وجه. دلته زموږ سهولیات نشته نو ځکه خلک ډېر زیات نه راځي. دا راته ووایه چې دلته روډونه خراب دي که رسټورنټ یې نشته، څه وجه ده؟ جی دلته روډونه هم ډېر زیات چې کوم دی خراب شوي دي، کندې کندې شوي دي. بل دلته زموږ سره د رسټورنټ هم چې کوم پوره پروګرام نشته. دا راته ووایه چې سیاسي مشرانو ته به دا سیا چې دی نو دا د ټوریزم ډپارټمنټ په دنیا کې ډېره زیاته مشهوره شوه او د دې دا لوکیشن ډېر ښایسته راځي. د کیمرې سترګې هم ډېره ښایسته او دلته چې کم خلک راځي نو هغه هم د دې ځای نه خوندونه او مزې اخلي. خو دقه ګیلي را کومې چې تا وکړې مسایلو په وجه باندې دا ډېر زیاتو کمزوره دی. د سیاسي مشرانو نه به څه تمه لرې او هغو ته به پیغام څه ورکړې؟ جی ټول اول خو زه ټولو سیاسي مشرانو ته دا ویل غواړم چې هغوی د خپل اتفاق برابر کړي. چې کله اتفاق وي نو هر یو کار په اتفاق باندې کېږي، چې کله اتفاق نه وي نو هر څه بیا ګډوډ وځي. دا راته ووایه چې په آخرۍ کې به مسافرو ته وطنوالو ته څه شعر څه ټپه ډالۍ کول غواړئ؟ یې مسافر ته خو زه یو شعر ډالۍ کړم چې مسافر مه وژنې خاونده، مسافر مه وژنې خاونده، په ځنکدن کې د وطن ارمان کوینه. دا شعر بیا ووایه. مسافر مه وژنې خاونده، مسافر مه وژنې خاونده، په ځنکدن کې د وطن ارمان کوینه. د ټیم راکولو ډېره زیاته مننه. جی ډېره مهرباني. قدرمندو کتونکو د خپل پروګرام بس په دې ځای باندې راټولوم. زموږ د علاقه تاسو ویل ده او ډېره زبردست او ډېره ښایسته ده، خو د سهولت په لحاظ باندې کمزوري ده. که سیاسي مشران دغه سرکاري کسان دې طرف ته لږه توجه کړي، دغه افسران، نو زه یم چې دا به د ټوریزم ډپارټمنټ لپاره یوه ښه ذریعه جوړه شي. دلته به بېروزګاره خلکو ته د روزګار موقع میلاو شي او بیا به د دې ځای نه خلک خوندونه او مزې اخلي. ما له د بل پروګرام پورې راکئ اجازت. د لوی الله په امان.